درانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل ټویټر لیکلي دي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په افغانستان کې د پرمختګ د تروریزم ګواښ عادلانه او تلپاتې سیاسي تړون او د تلپاتې او هر اړخیزه اوربند پیاوړتیا په اړه وکتل او له هغه سره بحث وکړ. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې یو پلاوي کندهار ته د سفر پر مهال ویلي چې د کندهار هوایي ډګر ارزونه کوي او ژر به د دې هیواد او د هوایي ډګر څخه د هوایي دهلیزونو له لارې د وچې او تازه میوې د صادراتو لړۍ پیل شي. افغان حکومت له راتلونکي می میاشتې وروسته هم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه د امریکا کانګرس لپاره د چمتو شوي ځانګړي ریپورټ هرکلی کړی دی. د ولسمشر اشرف غني لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د امریکا د کانګرس له لوري د افغانستان د وزیر د جاج اخیستلو د کمیټې د سپارښتنو هرکلی کوي او طالبان وایي که د دوحې تړون له منځه ځي دا به د یوې لویې جګړې سبب شي او مسؤلیت به یې د امریکا په غاړه وي.